خو عبدالحکیم صاحب دا سړی اوچت کا دا اوچت کا دا اوچت کا دا اوچت کا دا پره دا دی پیشوګۍ هم ډېره کړه په جال کې یو چنجیره په دې پیسو باندې به زهر راوړو سترګې به پټې کړو اوبه یې خورو هلته به خپل الله ته سوال کوو زما د قام دا دروغجن حکمران چې د ګرانۍ په اور کې مونږ سیزي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مشتاق علم ستاسو ورور یو ځل بیا د چا سره د عبدالحکیم سدابهار سره راغلی ما د دې علاقې ته ما وی چې عبدالحکیم صاحب مې ډېر وخت لیدلی نه دی په زړه مې راورېدلی و نو د ده خواله مې تشریف راوړو او ده سره مې لاو شو. عبدالحکیم صاحب سلامونه قبول کړئ. وعلیکم السلام مشتاق صاحب تاسو د اسرار وای یو جهان مننه د راتګ مو ډېر زیات خوشحالي ګورته مننه کتونکو چې ما څومره وکتل نو ماشاءالله دا علاقه خو ډېره زیاته ښکلې ده. عبدالحکیم سدابهار صاحب علاقه چې څومره ده دا په کوم ځای کې ژوند کوي نو دا علاقه ټوله رنګینه رنګینه ده خو ما ده چې پکې کوم ځای ښکلی ښکاره شو زیاتره ریپورټینګونه به ملګرو کړي پروګرامونه یې کړي دي خو ټول په وچه باندې نو موږ ورته لوبه د لمدې نه شروع کړله په خوړ کې زموږ د پروګرام ابتدا ده. عبدالحکیم صاحب کتونکي خو ډېر زیات پریشانو کې دي ځکه د غربت حالات دی څه د ملک حالات ډېر زیات ګډوډ دي یوازې زموږ د ملک نه بیروني ممالک څومره دي دغه مسافر او ټول په ټینشن کې دي نو دغه پریشانو حوالې سره نوی نظم یا څه لیکلی که نه بیا به پرې ګپ شپ وروسته لګو. بالکل زموږ چې کوم کلام عزت الرحمن عاجز صاحب لیکلی دی خبره چې تاسو خوښ کړی دی د کتونکو سره به هم شریک وو د دې حالاتو باره کې کوم چې د ګرانې مهنګۍ باره کې دی چې کتونکو د یو نظم ما ته په ګاډي کې ویلی خو ډېر زیات د زړه نه مې خوښ شوی نو ما چې په تاسو باندې واورم چې کوم خلک ډېر مایوسۍ سره مخ دي په دغه حالاتو باندې یو نظم لیکلی شوی دی دوی ورته هغه شاعر نوم هم واخیستو نو کوشش وکړئ دا مونږ سره وګورئ او بیا وروسته ګپې شپې لګو دا خوړونه دا میان نیول دا هر څه درته ښیو راځئ. عکاسي خبره وایي د مهنګایي نښه ده چې مونږ زهر وخورو وایي یو ډېر بېوسه او بېڅوکه مزدور چې د دیاړۍ نه ستړی کور ته راشي ماشومه لور په منډه منډه ورشي د پلار د دواړو خپو نه غېږه ته وکړي دغه بېوسه دغه ستړی مزدور دغه ماشومه کړي سینې ته جوخته په زړه کې غلي شانې سوچ وکړي کاش چې دې لور له مې بنګړې راوړې دغه منظرې لا په سترګو کې وي چې کور ودان پې آوازو کې زما خبره در نه هېره شوه سو ما درته نه ویل چې غوړي ختم دي یا په خم کې هم منګکان منډې وهي د ګاونډیانو نه په سوال راخلو دغه بېوسه دغه ستړی مزدور د خپلې لور په ارمان خپې کې دي زبردست د کور ودانې ته نږدې ورشي ورته څه ډېر په مایوسۍ وایي په دې 500 زه څه راوړم ټیک د په دې بده بازاره د غوړو یوه وړه غوندې ګوتې راوړم وایي د دوکاندار هم قرضدار یمه ممکنه نه ده که نور قرض راکړي وایي دوی لا په دې خبره بحث کوي چې په کټ کې یو ناروغه بچی ډېره په سخته یو غوښتنه کوي بابا زما غوښې ته زړه شوی دی دغه بېوسه دغه ستړی مزدور د کور ودانې نه تپوس کوي خو ښه دې نه ده چې په دې پیسو مونږ څلور واړه سداسې وخورو چې نه بنګړو ته ضرورت راشي نه څوک وړه هر وخت په سوال غواړي نه څوک د غوښې ارمانې پاتې شي نه څوک مزدور په غرمو ځان وجني زما مطلب باندې جوړ پوهه نه شوي په دې پیسو باندې به زهر راوړو سترګې به پټې کړو اوبه یې خورو هلته به خپل الله ته سوال کوو
زما د قام دا دروغجن حکمران چې د ګرانۍ په اور کې مونږ سیزي زما د قام دا دروغجن حکمران چې د ګرانۍ په اور کې مونږ سیزي نو خبرداوي چې مونږ زهر خورو نو خبرداوي چې مونږ زهر خورو. یار عبدالحکیم صاحب والله چې په آواز کې د ډېر زیات درد دی. د کم شاعر دی جهان زید رحمان اجز صاحب کلام دی. والله چې د شاعر ته زه داد ورکوم او دا داسې لیکې کړی دی قسم په خدای نن سبا زه د شاعرانو ګورم اشعار لیک پکار دی خو په دې ترتیب باندې ډېر داد ډېره مهرباني چې ماشاءالله ښکلی اواز هم دغه راویستو. ډېره مهرباني. عبدالحکیم صاحب څنګه ژوند څنګه تېرېږي په یاره شکر الحمدلله. هغه خبره چې دوه څیزونو نه یریږم یو د الله تعالی د حق نه یو د بنده د حق نه. نو کوشش کوم د بنده د حق خو ډېر خیال په دې ساتم چې هغه نه ماف کېږي او د الله خو خبره رحیم او رحمان ذات دی توبه رحیم ذات دی خبره توبه قبلی توبه چې وباسي ګناهونه خبره ماف کوي. نو کوشش کوم چې هغه څیزونه کوم الحمدلله ژوند ډېر ښکلی تېرېږي د هغې د وجې نه. ماشاءالله. عبدالحکیم صاحب مصروفیات هم څه دي لکه ژوند څنګه لکه د میډیا څخه آلریډي تاسو ریلیټډ یې دغه سره ملاو یې د دې نه علاوه ستاسو څه مصروفیات دي؟ مشتاق صاحب الحمدلله ایم فل مې بایو ټیکنالوژي کې پوره شو. جی دا د دنیوي تعلیم خبره کوو. صحیح دی. او بل خبره د مصروفیات دا دي چې میډیا باندې لګیو مدارس پروګرامونه کوشش کوو چې کوم د غریبانو مطلب هغه چې کوم زموږ دي هغې پروګرامونه او داسې لګیا یم ټریول ایجنسي هم انشاءالله کوشش کوم انشاءالله اختر نه پس د هغې هم ابتدا وشي. او ماشاءالله ماشاءالله. په دې کې به لکه ټریول ایجنسي کې به د حجونو عمرو کار کوئ؟ په دې کې به انشاءالله عمرې او ټور دغې خو خاص کر د حج او د عمرې کار چې پکې وشي انشاءالله. څنګه ټارګېټ هم کوم ځای دی چې کوم ځای کې به د ایجنسي تاسو شیرګل کې انشاءالله شیرګل بازار کې انشاءالله موږ کوشش کوو. صحیح ده. دا خو نور هم د خوشخبرۍ خبره ده څومره کتونکي دي او عمره حج وغیره لکه داسې ویزې میزې به پکې وي که نه؟ انشاءالله کوشش نو دغه چې کوم د عبدالحکیم صدابهار صاحب انتمادي اداره به وي نو دوی سره په دغه کې هم تاسو رابطه کولی شي. عبدالحکیم صاحب دا راته ووایه چې واده خو مو کړی که نه د او الحمدلله بچیان دې څو دي د خیره؟ یو بچی مې دی الحمدلله. یو بچی دی؟ نه نو څومره ټایم وشو چې یو زوی دی د خیره د واده دی؟ یاره واده خو مې تقریبا یو کال یو نیم وشو او یو زوی مې دی. یو زوی دی یو کال یو زوی دا خو ګپ دی کتونکو. دا وایي یو سړی یو سایډ ته ناست و ژړلی نو چې ژړلی بل ورله راغلی بوډا سړی ناست وایي بابا ولې ژاړې؟ وایي ژاړم په دې چې دغه د 20 کاله پس مې اولاد وشو یو زوی که نه. نو هغه ورته وایي به شکر پې وباسه که نه. څنګه پې شکر وباسه 20 کاله پس مو شو هغه هم یو دی. نو زه وایم چې کال پس مو شو او هغه هم یو دی که نه. الله دې ته نیکمرغه ورکړي. عبدالحکیم صاحب راځه دا میان لږ ونیسو بیا به وروسته ګپ شپ لګو. صحیح ده که نه راځه. کتونکو ګورئ ما عبدالحکیم صاحب چې کوم دی د ماشومانو میان نیول من چې دا لوپټه واخیسته دا جال به اوس دلته کې موږ لګوو دغه ماشوم به دغه اوبو کې خپه وکړي ګورو چې زمونږ قسمت کې څه راځي چېرته به ځئ موږ سره اوسئ ولګوو بسم الله داسې داسې لاندې دې خوا راځه دې خوا عبدالحکیم صاحب دا سایډ اوچت کا دا اوچت کا دا اوچت کا دا دا اوچت کا دا پرک شاباش 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 هلکه مار پکې را نشي پکې بس نه نه یو پکې راغلی دی کم دی لا دی پیشوګۍ هم ډېره کړه په جال کې یو چینجی راغلی